کې هیلې مې ومنئ خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست د صحت جامې به مو پر تن وي. نن د سمارټ سافت یوټیوب چینل څخه غواړم نن تاسو سره یو نوی کورس را پیل کړم چې د ځینو دوستانو یا د هغو ملګرو غوښتنه وه چې هغه موږ په سوشل میډیا یا هم یوټیوب چینل کې تعقیبوي. نو نننی کورس چې لومړنی ویډیو به وي او دغه ویډیو کې به موږ هیڅ ډول کوم عملي کار نه کړو، صرف د موږ د کورس دغه معرفي به وي چې په دغه کورس کې موږ تر وروستۍ جلسې پورې کوم شیان یا کوم اړخونه دي چې په دغه کې موږ رانغاړو او په هغو باندې به موږ کار کړو. نو دا چې دغه کورس ته په اوس وخت کې واقعیت یو څه ډېر ضرورت دی او اکثرا وخت د موږ افغانانو وروڼه ښه استعداد لري خو دوی نشي کولی چې د خپل استعداد ډیجیټلي نړۍ کې تر نورو پورې ورسوي. نو موږ غواړو یو جامع او یو هرړخیز کورس دلته چمتو کړو چې د یوټیوب چینل به وي چې په هغو کې موږ کولی شو خپل هغه کوم ټیلنټ یا هم هغه استعداد چې دی هغه تر نورو ورسوو. نو په دغو کورس په اړه موږ به انشاءالله وروسته په نورو جلسو کې ډېرې نورې تخنیکونه به وي چې په هغو باندې به موږ کار کړو. نو په دغه کورس کې به د موږ تر ډېره حده پورې دا کوشش وي چې موږ خپل کوم درس چې دی د هغو تطبیق په موبایل کې وکړو، ځکه په اوس وخت کې موبایل یوازینی شی دی چې اکثرا نه یعنې ډېره برخه اشخاص چې دي په افغانستان کې هغو ته لاسرسی لري چې په هغو کې انټرنیټ دی کارولی شي، خو کمپیوټر تر اوسه پورې هر ځای کې موجود نه دی. او یا هم یو بل لامل یې دا هم کیدای شي چې کمپیوټر موږ هر ځای ته نشو وړلی سره، نو تلیفون د موږ سره په هر وخت کې په هر ځای کې وي او د هغو نه موږ کولی شو استفاده وکړو. نو تر ډېره حده پورې به د موږ کوشش وي کوم شیان چې په موبایل کې کېږي په هغو کې شونې دي موږ به په موبایل کې هغه کاروو، یعنې د هغو درس تطبیق به موږ په موبایل کې وکړو. نو په دغو کورس کې چې د اینه تر ځای ته پورې به یعنې مکمل وي د فایل نه چې کوم یوټیوب چینل جوړیږي د 0 نقطې نه تر 100 پورې یا هم تر 100% پورې کوم شیان چې په دغو کې موجود دي هغه به ټول موږ ویایو او ګورو به. کوم سوالونه چې تاسو ته پیدا کېدل کولی شي موږ ته د فیسبوک صفحې یا هم کوم نمبر چې دلته دی د واټساپ د هغو طریقه موږ ته تاسو کولی شئ خپل سوالونه راولېږئ. نو په دغو کورس کې موږ یو مهم اړخ چې رانیولی دی هغه د یوټیوب چینل مونټایزیشن دی یا هم د هغو نه موږ د پیسې ګټل دي چې په هغو کې موږ کولی شو په انلاین ډول پیسې وګټو. خو دغه د پیسو ګټل ځینې شرطونه لري چې انشاءالله هغو ټولو شرطونو او هغو قوانینو ته چې د هغو شرطو په تطبیق کې به عملي کېږي په راتلونکي کې درسونو کې به انشاءالله موږ هغو ته لنډه کتنه وکړو او تفصیل سره به هغه وګورو. نو په یوټیوب کې موږ کولی شو په 2 ډوله سره پیسې وګټو چې دغه 2 ډولونه یې ډېر مشهور یا هم شهرت لرونکي دي او په دغو 2 ډولو سره موږ کولی شو د یوټیوب څخه پیسې وګټو. خو دغه ما مخکې مې یادونه وکړه دغه پیسې ګټل وروسته د ځینو شرطونو د پوره کولو څخه پیلي. اما لومړی شرط چې دی هېڅ شرط نه لري، خو بیا هم موږ باید حد اقل دومره شهرت پیدا کړی وي چې یو سپانسر موږ ته پیسې راکړي. نو دغه 2 طریقې دي. لومړی د اډسنس د اعلاناتو د طریقه چې په اډسنس کې موږ به خپل اکاونټ چې دی د اډسنس ته وصل کیو او وروسته به موږ ته اډسنس په طریقه خپل اکاونټ ته پیسې راځي چې دا د یوټیوب د ځینې قوانین به موږ پوره کیو یا به دغو ځینې شرطونه چې دي هغه به پوره کیو، وروسته به موږ ته د اډسنس اکاونټ راکول کیږي. دوم چې دی د یو تجارت یا یو تجار اسپانسر کول دي چې هغه به موږ اسپانسر کوي. د مثال په ډول سره یو مثلا زه غواړم چې د کتابتون یا د کتابونو مربوط چینل جوړ کړم، نو ځینې کتابتونونو والا یا دغو رئیسان غواړي چې د خپل کتابونو اعلانات زموږ په یوټیوب چینل کې وکړو، یعنې د موږ کوم ویډیوګانې چې ثبتوي په هغو کې د هغو اعلانات وکړو. نو په دغه ته اسپانسر کول ویل کېږي چې وروسته به موږ ته هغه پیسې راکوي د دغو اسپانسرۍ په طریقې سره. نو دا کیدای شي هر ډول وي، سمه ده، کیدای شي د موبایلو وي، کیدای شي د کمپیوټرو د خرڅولو وي، کیدای شي د کتابو وي، کیدای شي هر ډول وي، سمه ده. نو هغه مربوط د موږ شغل یا هم د موږ وظیفې او د موږ ځای دی. نو په دغو کورس کې به موږ چې ډېر هغه
عنوانونه چې دي په دغه ډول دي خو نور هم ادامه لري. لومړی به موږ چینل جوړوو، بیا به هغو ته نوم ټاکو، همداسې تمنل جوړول دي، د لوګو جوړول دي، ورته ویریفای کول دي، د ویډیوګانو حذف کول دي، همداسې په همدغې ډول کوم سیټینګونه چې مربوط رسي د دغو یوټیوب چینل په ټول به موږ په مسلسل ډول چې کوم مهم دي په ترتیب سره هغه یو قدم په قدم باندې زده کوو او ویایو به یې او په همدغې ډول پورته ځو. خو د پورته کوم شیان چې تمنل او د لوګو جوړول وو دا انشاءالله موږ به بیا یوه ویډیوګانې ځان ته دلته جوړه کړو چې موږ څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل ته تمنل ډیزاین کړو یا لوګو ته لوګو ډیزاین کړو. خو بیا هم که چېرته تاسو غواړئ چې مخکې له دې نه چې موږ دغه کورس را پیل شي غواړئ چې هغه وګورئ نو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، هلته د فوټوشاپ زده کړې دي، کولی شئ هغه وګورئ نو د هغو په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې ډیزاین وکړئ. یو بل اړخ چې زه غواړم په هغو باندې په راتلونکو درسونو کې بحث وکړم هغه د اتوماتیک پوسټ کول دي. سمه ده، اصلا وګورئ اکثره وخت داسې پیښیږي، اول ما ته ځینې وخت داسې پیښېدل مخکې د موږ په علاقه کې انټرنیټ ډېر ضعیفه وه نو ما به څومره ډېر پوسټونه یا ډېرې ویډیوګانې آماده کړلې د یوې میاشتې دپاره یا هم د 15 ورځو دپاره، دا به مې ټول آماده کړل، لاړم به په یو ځلې به مې هلته پوسټ کړلې. سمه ده، بیا به وروسته ما پر کمزوري انټرنیټ څخه هغه کولی شل چې د هغو زه مدیریت کړمه نو هلته یعنې پوسټ کېدلې نه چې ټولې د یوټیوب چینل لیدونکو ته ورسي، اصلا داسې نه پوسټ کېدلې، هغو ته تاریخ ورکول کېده چې دغه ویډیو دی د ما په دغو پلانکي تاریخ باندې پوسټ شي. نو انشاءالله په دغو باندې به موږ وروسته خبرې کوو چې دا یو ډېر مهم اپشن دی دلته چې موږ د هغو نه باید خبر وو او کار ترې نه واخلو، ځکه په اوسني وخت کې هغو ته ډېر زیات ضرورت دی، ځکه یو د وخت د کمښت زموږ ډېر مخامخ وو. نو دا ځینې کوم شیان چې موږ اوس ورته یادونه وکړه دا مخکې له دې نه چې د موږ دغه کورس پیل شي چې د 2022 کال د اولې میاشتې په اول باندې پیل کېږي، یعنې د نن څخه 10 الی 9 ورځې وروسته به دغه کورس پیل کړي. تاسو باید ځینې شیان آماده کړي وي، خو بیا هم صرف تاسو کولی شئ د هغو ته نوم په ذهن کې ونیسئ چې زه به په دغو نامه باندې یوټیوب چینل جوړوم، او دوهم به خپل استعداد ته په کتو سره به ګورئ چې زه مثلا په کومه برخه کې غواړم یوټیوب چینل جوړ کړم. مثلا زه یو ډیزاینر یم، زه باید د ډیزاین په برخه کې یوټیوب چینل جوړ کړم. زه مثلا یو پروګرامر یم، زه باید د پروګرامینګ مربوط چینل جوړ کړم، او یا هم زه د کمپیوټر ساینس زده کوونکی یم، زه باید کمپیوټر ساینس کې چې کوم مضمونونه راځي زه باید دغو مربوط خپل چینل کې معلومات ورکړم یا ویډیوګانې جوړې کړم یا هم کتابونه دلته خپاره کړم. نو تاسو هم کولی شئ چې په هره برخه کې تاسو استعداد لرئ لومړی به هغه مشخص کړئ، وروسته به د هغو مربوط نوم ورکړئ چې په دغو نامه باندې زه هغو ته نوم ورکوم او هغو ته به ډسکرپشن جوړوئ. سمه ده، یا د هغو خپل چینل لنډه معرفي به هلته کړئ چې دغه چینل د څه شي لپاره جوړ شوی دی. نو په همدې خاطر باندې مخکې له دې نه چې د موږ کوم درس چې دی هغه پیل شي تاسو باید دغه ځینې شیان ورته د مخکې څخه آماده کړي دي، یا هم لکه لوګو، تمنل یا هغه د شا تصویر چې کوم وي د یوټیوب چینل هغه هم. خو انشاءالله موږ به د لوګو ډیزاین او د تمنل ډیزاین کې یو ځان ته جلا جلا ویډیو ولرو چې تاسو ته به په هغو کې موږ وښیو. خو بیا هم که تاسو ډیزاین کولی شئ چې دا مخکې له دې نه چې د کورس پیل شي تاسو د مخکې څخه هغو ته ډیزاین کړئ. بله پوښتنه چې اکثرا یوټیوبرانو ته یا د یوټیوب خاوندانو ته راجع وي په لومړیو کې د یوټیوب چینل مخته بول یو څه ستونزمن وي، د هغو مشهورول یو څه ډېر ستونزمن کار دی. خو بیا هم هغو یوټیوبرانو ته چې ښه استعداد لري، ښه ایډیټینګ کولی شي یا هم په د کمپیوټر په نورو برخو کې پوهېږي هغو ته ډېر چانس وي. سمه ده، نو هغه پوښتنه چې یوټیوبرانو ته اکثرا پیدا کېږي هغه دا وي چې زه څنګه کولی شم په لږ وخت کې یوټیوب چینل ته مې 1000 سبسکرایبره پیدا کړم. سمه ده، یا د هغو 1000 سبسکرایبره پوره کړم. دویمه پوښتنه دا وي چې زه څنګه کولی شم په لږ وخت یا په لنډ وخت کې 4000 واچ ټایم پوره کړم. نو دغه دوه قوانین د یوټیوب چینل دي چې تاسو باید په 12 میاشتو کې دا ترلاسه کړئ، یعنې په 12 میاشتو کې تاسو ته وخت درکوي که غواړئ د یوټیوب چینل څخه پیسې وګټئ چې تاسو باید 1000 سبسکرایبره او 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړئ، یعنې ستاسو ویډیوګانې باید 4000 ساعته وکتل شي. اصلا د 4000 ساعته اکثرا یوټیوبرانو ته یو څه ستونزمن کار وي، خو که چېرته یو ښه یوټیوبر وي، یو ښه ویډیو ایډیټر وي، یا هم یو ښه استعداد ولري په خپله برخه کې چې دی پوسټونه کوي، یعنې داسې یو ډول ویډیو پورته کړه چې هغه هر څوک وګوري، باور دې وکړه چې په 300 یا په 200 الی 500 پورې
چې ته سبسکرایبره پیدا کوې د تا به دغه 4000 واچ ټایم چې دی دا به پوره شوی وي. نو یو ډول موږ ته ستونزمنه ښکاري خو اسانه کار دی کله چې موږ ښه ایډیټینګ وکړو په یو څه وخت ورکړو خپل یوټیوب چینل ته. بله پوښتنه چې اکثرا یوټیوبرانو ته پیدا کیږي هغه دا ده چې یوټیوب یا د یوټیوب کمپنۍ یا د ګوګل کمپنۍ په کومو ویډیوګانو باندې زیاتې پیسې ورکوي. نو فرق دغه فرق چې په کومو ویډیوګانو باندې زیاتې پیسې ورکوي. نو انشاءالله په دغو باندې به موږ وروسته چې راتلونکي جلسې د موږ کېږي په هغو کې به مفصل وغږېږو چې په کومو ویډیوګانو باندې یوټیوب زیاتې پیسې ورکوي او په هغو باندې چې کله اعلانات راشي. نو فرق په همدې خاطر باندې زه اوس دلته تاسو ته څه نشم ویلی ځکه زموږ د ویډیو چې دا یو څه اوږده کېږي نو په دې خاطر باندې دا یو بلې جلسې ته موږ پرېږدو دا سوال. بله پوښتنه چې اکثر یوټیوبرانو ته پیدا کېږي هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو د کاپي رایټ یا کاپي کلون څخه یا کاپي رایټ یا هم سټریک څخه د کاپي رایټ سټریک څخه ځان وژغورو. دا د یوټیوب ځینې پالیسۍ دي دا یا ځینې قوانین دي چې هغه موږ باید عملي کوو. یعنې که چېرته په موږ باندې کاپي رایټ سټریک راشي نو د موږ یوټیوب چینل یو څه د خطر سره مخ کېږي خو اصلا موږ ته یو څه چانس راکوي تر څو پورې دغه کاپي رایټونه چې دي دا موږ باید ونه خلو. نو انشاءالله په دې باندې به موږ مفصله خبرې کوو وروسته کله چې هغو خپل ځای ته ورسو. صرف زه پوښتنې دلته تاسو ته ویم چې موږ به انشاءالله په راتلونکو جلسو کې هغو ته بیا تفصیلي خبره کوو. بله پوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل یوټیوب ته ښکلې یا په زړه پورې ویډیو ایډیټ کړو. انشاءالله په دغو اړه زه یو بل کورس لرم سمه ده چې د ویډیو ایډیټینګ دپاره. نو انشاءالله هغه ډېر اسانه سافټویر دی یا د پریمیر او افټر افیکټ غونته نه دی چې یو څه ستونزمن وي. نو ډېر اسانه سافټویر دی چې موږ کولی شو خپل یوټیوب چینل ته په هغو کې ډېرې ښکلې ویډیوګانې ایډیټ کړو تر څو پورې د زیاتو لیدو سبب شي یا د ډېر اشخاص هغه خوښه کړي. بله پوښتنه دا ده چې په لومړیو کې یو څه ستونزمن کار دی کله چې موږ یوټیوب چینل پیل کړو خو وروسته بیا اسانه کېږي چې کله پیل وکړو پې. نو په همدغه سره دا پوښتنه ده چې موږ څنګه کولی شو په فیسبوک انسټاګرام او همداسې په نورو سوشل میډیا یا هم اجتماعي شبکو کې خپلو ویډیوګانو ته کومه چې بازارموندنه وکړو سمه ده یعنې هغو ته مطابق لیدونکي را پیدا کړو. انشاءالله په دغو په هکله زه تاسو ته ډېر ښه تخنیکونه لرم چې کولی شي دغو نه استفاده وکړئ. د مثال په ډول زه ګرافیک ډیزاینینګ تدریسوم. زه کولی شم هغه اشخاص چې ګرافیک ډیزاین یې خوښېږي یا خوښوي هغه ټول خلیدي نفر یې راټول کړم او هغو ته هغه کورس وړاندې کړم. نو خامخا دا سبب دیدو کې چې هغه ویډیو وګوري سمه ده. نو دغه یو تخنیک دی چې وروسته په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله زه درته یادونه کوم. بله مهمه پوښتنه دا ده چې ځینې وخت موږ د یوټیوب د قوانینو څخه نه یو خبر سمه ده. د یوټیوب د قوانینو څخه نه یو خبر نو موږ به هېڅ په خپل ځان باندې پوه شوي نه وو. موږ هغه یوټیوب چینل به حذف شوی وي سمه ده. که د یوټیوب د قوانینو څخه موږ خبر نه شو نو د موږ یوټیوب یا پیسې نه راکوي یا ځینې نورو مشکلاتو سبب کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ باید د یوټیوب د قوانینو څخه خبر شو چې کوم قوانین هغو خپلو کاروونکو ته وړاندې کړي دي. نو په راتلونکو درسونو کې چې موږ به لرو په همدغو باندې به موږ بحث کوو. یو جلسه به همدغه وي چې د یوټیوب کوم قوانین دي یا کوم قوانین لري چې سبب دي دوی چې د موږ ویډیو ډیلیټ شي یا هم د موږ چینل حذف شي یا له منځه یوړل شي. نو راتلونکي جلسو کې به یوه جلسه انشاءالله موږ دا وي. په همدغه ډول باندې ځینې نور جلسې یا ځینې نور موضوعات هم شته چې په هغو باندې بحث وکړو خو نه غواړم چې دغه ویډیو د موږ لومړی ویډیو یو څه لویه شي. نو یو بله پوښتنه چې د ما په نظر باندې باید زه تاسو ته ویم کوم کسان کولی شي یوټیوب چینل جوړ کړي. وګورئ یوټیوب چینل مخته وړل د ما په نظر دومره اسان کار نه دی چې هر څوک پورته شي هغلته یوټیوب چینل جوړ کړي. هغو ته به یو څه کار زحمت به باسي سمه ده. نو وروسته د یوټیوب چینل مخته وړی شي جوړول خو یې د 2 کلیکو د 2 ثانیو کار نه دی سمه ده. نو د هغو مخته وړل یو څه ستونزمن دي. مثلا کوم کسان کولی شي چې یوټیوب چینل جوړ کړي یعنې هغه مخته وړلی شي. وګورئ خدای په کار چاته په یو برخه کې استعداد ورکړی دی نو تاسو خپل استعدادونه وګورئ یا چې کوم استعدادونه لرئ او هغه ډیجیټلي نړۍ ته یا د کوم ډیجیټلي ټکنالوژیکي نړۍ چې ده هغه څنګه هغو ته وړاندې کړئ یا هغو ته ثبت کړئ. نو د مثال په ډول څه
کېدای شي یو ګرافیک ډیزاینر وي هغه که خپل درسونه ثبت کړه یا به خپل دغو سیمپلونه دي یا هم هغه نمونې چې د ډیزاین کړي دي هغه به خپلو مشتریانو پورې ورسوي د یوټیوب چینل د طریقه یا یو ښه پروګرامر وي یا یو ښه سافټویر ډیولپر وي چې هغه کولی شي یو مکمل پروجیکټ ډیولپ کړه یا هم جوړ کړه د سافټویر او په هغو کې د یوټیوب چینل کې د هغو طریقې او درسونه او کودونه د خپلو زده کوونکو ورسوي یا کېدای شي یو ښه خبریال وي مثلا ځینې خبریالانو ته د موقع نه پیدا کېږي چې دوی هغه پریکټیکل یا عملي کار په یو تلویزیون کې وکړه اصلا دوی ته د دغلته موږ زمینه برابره کړې تر څو پورې دوی په خپله د خپلې ویډیو ایډیټ وکړه په هغو کې خبرونه وړاندې کړه اصلا په یوټیوب چینل کې د خبرو مینوال زښت ډېر دي ځکه ما ډېر چینل لیدلي چې زیات په مخ تللي دي هغه د خبرو دي یا کومیډي دي بله برخه یې دا ده چې کومیډي وګورئ کومیډي اصلا که چېرته تاسو فکر کوئ چې زه یو ښه کومیډین یا هم هغه ټوکو والا یا مسخرو والا جوړېدای شم یا کولی شم یعنې نور خلک خندولی شم نو کولی شئ تاسو د کومیډۍ په برخه کې یوټیوب چینل جوړ کړئ تر څو پورې وکولی شئ چې په موږ برخه کې مخ ته لاړ شئ هغه مینوال پیدا کړئ یعنې بدون د کوم استعداد څخه پرته د یوټیوب چینل جوړول یو بېمانا دی نو هر انسان ته خدای پاک یو استعداد ورکړی دی نو کوشش وکړئ چې خپل استعداد وګورئ چې موږ په کومه برخه کې استعداد لرو په موږ برخه کې تاسو کولی شئ کار وکړئ یا هم بدون د دونه چې تاسو په هغو کې ایډیټینګ وکړئ یا د هغو ویډیو کې ایډیټینګ وکړئ یا تاسو کولی شئ چې داسې په لایف ډول خپله ویډیو خپره کړئ نو هره برخه فرق لري د کومې برخه کې چې موږ کار کوو هرې برخې څه توفیر موجود دی نو په همدغه ډول دا د موږ د کورس معرفي وه دغه کورس چې کیدای شي تر 20 جلسو الی 10 جلسو پورې وخت شي ځکه زه غواړم چې مکمل د یوټیوب چینل کوم سیټینګونه مهم کوم شیان دي یعنې څنګه کولی شو لکه تېر سوالونه مې چې تاسو ته وویلې په همدغه ډول باندې ډېر سوالونه دي چې په ذهن کې پیدا کېږي په هغو کې به انشاءالله موږ په دغو کورس کې هغو ټولو ته یادونه کوو په هغو باندې به موږ کار کړو نو دا کورس یو څه اوږدېږي او دغه کورس چې د 2022 اولې میاشتې په اول به پیل کېږي یعنې د نن څخه 10 الی 9 ورځې وروسته به پیل کېږي انشاءالله نو تر هغې پورې چې دغه کورس پیل کېږي تاسو کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل ته هغه شیان چې بیسکس دي یا هم تاسو آماده کولی شئ هغه ټول ورته آماده کوئ انشاءالله موږ به وروسته بیا عملي کار کړو نو تر ډېره حده پورې به زما دغه کوشش وي تر څو پورې زه وکولی شم په موبایل کې دا هر څه وکړم تر ډېره حده پورې به زما دا کوشش وي ځکه موبایل ته هر څوک لاسرسی لري نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه چې کومه وه د یوټیوب ټوټوریال په پښتو کې نو دا وقت یو مهم دی یو ډول به موږ ځان ته خدمت کړی وي یو ملت ته به خدمت کړی وي نو دا به د موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې په پاک خدای سپارم ښې شېبې ولرئ د خدای په امان